السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ او ګرانو ملګرو زه یم سید الله حسن یو ځل بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم ملګرو په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې خپل د فیسبوک آی ډي د ریپورټ څخه بچ کړو. زما مطلب هم دا دی چې موږ څنګه کولی شو چې خپل د فیسبوک آی ډي د ریپورټ څخه بچ کړو او وژغورو تر څو زموږ آی ډي چې څوک ریپورټ کوي زموږ آی ډي ختم نشي. نو ملګرو تاسو ته ښکاره معلومه ده چې یو نوی ریپورټ چې په پیل حال د کورونا وایرس ډیټ ریپورټ په نوم یادېږي راغلی دی فیسبوک ته. موږ څو ورځې مخکې هم ویډیو اپلوډ کړې وه زموږ په چینل باندې تاسو ته ښکاري. هغه ویډیو موږ ښودلې وه په هغې طریقه کې هم ستاسو زیاتو کسانو ایډیګانې ختمې شوي خو بیا هم هیله کوم چې هغې څخه غلطه استفاده مه کوئ. نو موږ څنګه کولی شو چې دغه ریپورټ څخه خپل د فیسبوک آی ډي بچ کړو. نننۍ ویډیو څخه زما مطلب هم دا و چې موږ څنګه کولی شو چې دغه کورونا وایرس ډیټ ریپورټ څخه خپل د فیسبوک آی ډي بچ کړو. نو راځه ملګرو ویډیو شروع کوم خو مخکې له دې چې ویډیو شروع کوم په خورا درنه هیله کوم چې که تاسو زموږ په دغه چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ملګرو کله چې تاسو فیسبوک آی ډي ته یو څوک راځي او ستاسو فیسبوک پروفایل ګوري دلته یو اپشن ورته راځي رایټ سمثینګ ټو. نو دغه اپشن باید موږ د خپل فیسبوک آی ډي څخه ورک کړو تر څو زموږ په آی ډي کې هیڅوک پوسټ ونه کړي. نو په نننۍ ویډیو کې همدغه طریقه تاسو ته درښایم. د دې لپاره ملګرو تاسو راشئ خپل فیسبوک به راخلاص کړئ. مثال په ډول زه لایټ فیسبوک راخلاصوم تاسو چې هر یو فیسبوک راخلاصوئ هغه به راخلاص کړئ. نو دغه ویډیو تاسو ضرور درسره وګورئ ملګرو. او دلته ملګرو دغه کله چې تاسو فیسبوک آی ډي راخلاصه کړئ دلته په درې خطونه ښکاري په دغه به کلیک وکړئ. کله چې دلته کلیک وکړئ ملګرو لاندې به راشئ ملګرو دلته تاسو ته راځي سیټینګ اپشن په سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. او دلته ملګرو اوس به تاسو لږ لاندې راشئ دلته تاسو ته یو بل اپشن راځي ټایم لاین اینډ ټاګین په دغه اپشن به تاسو کلیک وکړئ. او دلته ملګرو موږ تاسو دغه درې اپشنو سره کار دی یو دغه سر کې اپشن او دوه لاندېني بیخ کې اپشن راځي. نو د لومړی اپشن چې کوم دی ملګرو هو کان پوسټ ان یور ټایم لاین په دغه به تاسو کلیک وکړئ ملګرو او دا به اونلی می کوي دا به فرینډ باندې وي تاسو پرې اونلی می کوئ. کله مو چې دا اونلی می کړئ اوس دغه اپشن زموږ ستاسو ټایم لاین څخه اپشن بند شو. لاندې دوه اپشن راځي دا به دواړې تاسو آن کړئ. د لومړی اپشن چې کوم راځي دغه به تاسو آن کړئ او ورپسې وروسته بل اپشن راځي دا به هم تاسو آن کړئ. نو اوس چې ملګرو هر څوک راځي زموږ په آی ډي کې ریپورټ کوي هغه آی ډي کې دی هیڅ کله هم ریپورټ نشي کولی. زه دغه آی ډي یو ځل ریفریش کوم نو تاسو ته دلته ښکاري ملګرو چې دغه ځای کې اول دغه اپشن و هغه اپشن اوس ورک شو. نو هغه ریپورټ اپشن ملګرو چې دلته و هغه موږ ورک کړ. اوس چې هر څوک هغه د کورونا وایرس ډیټ ریپورټ په دغه آی ډي باندې ترسره کوي دغه آی ډي به نشي ختمولی. نو ملګرو دا به زموږ نننۍ ویډیو په دې هیله چې دا ویډیو تاسو خوښ شوي که مو چیرې ویډیو خوښ شوي ویډیو ضرور لایک کړئ او له خپل ملګرو سره شریک کړئ. مننه ښه وختونه او ښې شیبې ولرئ.